نو د روژې په مبارکه میاشت کې کثرت د تلاوت خپل خاص تاثیر لري او د اکابرینو او اسلافو نه د روژې په میاشت کې کثرت د تلاوت په صحیح روایاتو کې ثابت دی. لکه د امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې راځي چې هغه به د روژې په میاشت کې 80 یا 61 د قرآن کریم ختمونه کول، یو ختم د شپې، یو ختم د ورځې او یو ختم هم په تراویحو کې. همداشان د امام صاحب رحمه الله په باره کې دا هم راځي چې هغه به په 2 رکعتونو کې مکمل قرآن ختموه. ښه پوهېږم چې زما د دې خبرې په اورېدو سره به بعضې ظاهربینو او یا متعصبینو چې هسې د خدای لپاره د امام صاحب ابو حنیفه او یا د حنفي مذهب او مسلک سره دښمني یا بغض او کینه لري خندلي وي او یا به یې دا خبره دروغ او یا خلاف د عقل او منطق ګڼلې وي. او پوهېږم چې بعض شیخ صاحبانو چې د فیسبوک او یا د دوی په اصطلاح په میډیا کې د ښه شهرت نه برخمن دي، د بعضې احادیثو ظاهر ته په کتو سره د امام صاحب ابو حنیفه رحمه الله رحمتا واسعه په دې عمل باندې ډیر په شد او مد سره اعتراض او نیوکه کړي او دا کار یې هم د عقل او هم د نقل نه خلاف ګڼلی دی. بیا د داسې شیخ صاحبانو خپل داسې کارندې او ملګري دي چې فیسبوکونو ته ناست دي او د عوامو د ګمراه کولو لپاره یې د داسې حقیقي واقعاتو نه ټوکې جوړې کړي دي او ډېری عوام یې د امام ابو حنیفه رحمه الله او د حنفي فقه په باره کې بدزنه کړي. راځئ چې نن د دې خبرو په حقیقت ځان پوه کړو چې آیا په یوه ورځ کې او یا په 2 رکعتونو کې د پوره قرآن ختمول او لوستل ځان ته ابو حنیفه رحمه الله دا کار کړی او که کوم بل څوک هم شته چې د امام صاحب سره په دې کار کې شریکان دي. که چیرته بل څوک هم د امام صاحب ابو حنیفه رحمه الله سره په دې کار کې شریکان دي، نو بیا نور خلک ولې نه یادي او رد پرې ولې نه کیږي؟ او دا به هم وګورو او وبه یې څیړو چې آیا دا کثرت د تلاوت یا کثرت د نور عبادتونو خلاف د عقل او نقل یعنی قرآن او حدیث نه خلاف دی؟ که خلاف د عقل او نقل وي چې موږ هم په حقیقت باندې پوه شو او امام ابو حنیفه وپیژنو چې خلاف د عقل او نقل کارونه کوي، نو چې پریږدو او په دې شر القرون او د فتنو نه په ډکې زمانې کې یو علامة الدهر والقهر والغضب یو شیخ صاحب موږ ته هم پیدا شي چې د هغې په رهنمایي کې موږ په قرآن او په حدیث باندې عمل وکړو. او که چیرته د امام صاحب ابو حنیفه رحمه الله عمل خلاف د عقل او نقل نه وي، نو بیا پکار ده چې د دې زمانې شیخان دې له خدای وویریږي او عوام دې بیا نه ګمراه کوي او خلکو ته دې پوره خبرې بیانوي. دا په دروغ او علمي خیانتونو باندې چې کوم شهرتونه په وقتي طور باندې حاصلیږي انسان ته نه په دنیا او نه په آخرت کې کومه فایده رسي. د امام صاحب په دې عمل باندې د اعتراضونو بشپړ او علمي عقلي او نقلي ځوابونه به انشاءالله تاسو ته په 2مه برخه کې بیانېږي. زموږ سره اوسئ، زموږ د چینل سبسکرایب کول در سره مه هېروئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.